څوک دی چې له ما نه پنځه خبرې زده کړي. یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک دی چې له ما نه پنځه خبرې زده کړي او بیا په هغې باندې عمل وکړي او یا یې هغه چاته ور وښیي چې عمل پې وکړي. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي زه ور مخکې شوم او ومې ویل یا رسول الله زه یم هغه پنځه خبرې کمې یوې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله تعالی د حرام کړي شیانو څخه ځان وساته، له ټولو به ښه عبادت گزار شي. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله تعالی په تقسیم باندې راضي شه، له ټولو به غني شي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د خپل ګاونډي یا همسایه سره نیک چلن کوه، مؤمن بشي. او په څلورم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د خلکو د پاره هم هغه څه خوښوه چې ځان ته یې خوښوي، بهترینه مسلمان بشي. آخري خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل ډیره او په جګ آواز خندا مه کوه، عزتدار به پاتې شي. السلام علیکم.